سلامونه درنو لیدونکو په خیر راغلی. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د دې طریقه درښیم چې څنګه کولی شئ یوټیوب چینل جوړ کړئ. ډېری دوستان به تاسو ګورئ چې په ښار کې یوټیوب چینل لپاره ویډیوګانې جوړوي، هغه که کمیډي وي، ټولنیزې وي، تفریحي وي، یا د دې ترڅنګ کیدای شي اسلامي ویډیوګانې څوک خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړي او د هغې څخه پیسې ترلاسه کوي. نو ستاسو په ذهن کې به خامخا دا پوښتنه وي چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي او د دې نه پیسې څنګه ګټل کیږي، یا تاسو شوق لرئ له ده سره چې یوټیوب چینل جوړ کړئ او د هغې څخه پیسې ترلاسه کړئ. نو ومو غوښتل چې د MT پلس یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په پښتو ژبه د یوټیوب چینل مکمل کورس وړاندې کړو. په دې ویډیو کې به تاسو ته د یوټیوب چینل لومړني هغه کوم سیټینګونه چې دي هغه به تاسو ته زه وړاندې کوم، چې په هغې کې اول د جیمیل جوړول دي، د دې ترڅنګ یوټیوب چینل ته نوم ورکول دي چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل یوټیوب چینل ته بهترینه نوم ورکړئ. د دې طریقه هم تاسو ته زه ښیم چې یوټیوب چینل ته به نوم څنګه پیدا کوئ، بهترینه نوم. د دې ترڅنګ تاسو خپل یوټیوب چینل ته ډسکرپشن څنګه ورکولی شئ، او آخري سټپ به زموږ او ستاسو دا وي چې ډېری دوستان نه دا پاتې کېږي، او دا سټپ که چېرته پاتې شو نو تاسو به د ګڼو ستونزو سره مخ شئ چې یوټیوب چینل څنګه ویریفای کېږي. نو په دې ویډیو کې به دا ټول سټپونه تاسو ته زه ښیم. په بله ویډیو کې به د یوټیوب چینل پاتې کوم سیټینګونه چې دي هغه به تاسو ته زه وړاندې کوم. نو په تمه ونه پرېږدم، راځئ چې د یوټیوب چینل کورس لومړنۍ ویډیو شروع کړو. نو درنو لیدونکو راځئ ویډیو پیلوو. د یوټیوب د چینل د جوړولو لپاره د هر څه نه لومړی تاسو باید یو ایمیل ولرئ، جیمیل اکاونټ. نو د دې لپاره موږ راځو یو ایمیل جوړو. تاسو به راشئ خپل د موبایل جیمیل ته چې کله تاسو راغلی، دلته زما ایمیلونه دي، په دې زه نه جوړوم. زه غواړم چې یو نوی ایمیل جوړ کړم ستاسې د ښه پوهېدو لپاره. نو دا چې کله راغی درنو لیدونکو، نو دلته ماته ووایي که تاسو چېرته یو ایمیل اکاونټ لرئ نو دلته یې ورکئ. نو زه کوم ایمیل اکاونټ فلحال نه لرم، غواړم چې نوی جیمیل جوړ کړم. دې کې به تاسو فور مای سیلف ووهئ. دا مو چې کله ووهه، زه غواړم چې یو نوی جیمیل جوړ کړم. د مثال په توګه د افغانستان په نوم یې جوړوم. افغان دویم نوم ورکوم، فرض مثال کرکټ. صحیح شو که نه؟ افغان کرکټ مې ورکړه، دا به تاسو نیکسټ کوئ. دا مو چې کله نیکسټ کړو، دلته تاسو نه اوس ایئر، اول ایئر دی، بیا ډی دی، بیا مانت دی. په ایئر کې یعنې تاسو ته وایي چې تاسو په کوم کال باندې پیدا شوي یاست، هغه ډیټ آف برت مو دلته ورکئ. نو زه په ایئر باندې کلیک کوم. زه د مثال په توګه ورته وایم چې په 2001 کال کې زما پیدایښت شوی. ډی مثال زه شپږمه وهم. مونت زه راځم، ستاسو چې هر یو دغه یي تاسو به خپل دغه پکې ورکئ، هغه ډیټ آف برت یا د زیږېدلو نیټه. زه مارچ ورته وهم. نو جنریټ ته چې تاسو کله راغلی، دې کې تاسو ته وایي چې میل سړي دپاره استعمالیږي، فیمیل ښځې دپاره استعمالیږي. نو زه ورته وهم د مثال په توګه میل. دا مې چې ووهه نیکسټ، دا هم نیکسټ کوم. دا مو چې نیکسټ که اول ګورئ راغی افغان C658@gmail.com. دویم دی کرکټ افغان 840@gmail.com. نو زما همدا خوښ دی، همدا سلیکټ کوم، همدا نیکسټ کوم. دا مو چې کله نیکسټ کړه، دلته اوس ماته وایي چې تاسې مو یو پاسورډ دلته ورکئ. نو زه اوس خپل پاسورډ دلته ورکوم. دا سکرین باندې دغه راولم چې زما پاسورډ چاته ونه ښکاري. زه دلته خپل پاسورډ ورکوم. نو دلته د ما نه اوس د جیمیل اکاونټ پاسورډ غواړي. دلته زه خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ورکوم. پاسورډ چې ما کله ورکړ نو دا زه نیکسټ کوم. دا مې چې کله نیکسټ کړ، دلته ما نه نمبر غواړي. نو نمبر زه نه وهم پکې، دا سکیپ کوم. کله مې چې سکیپ کړ نو ما سره جیمیل اکاونټ جوړ شو. وګورئ افغان کرکټ 840@gmail.com. دا زه نیکسټ کوم چې زما موبایل کې دا اکټیو شي یا فعال شي. نو درنو لیدونکو ایمیل د موږ سره جوړ شو. د دې نه بعد اوس راځو یوټیوب چینل جوړو چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي. نو د دې لپاره که تاسو چېرته موبایل نه کاروئ، نو دا طبیعي خبره ده چې د هر چا موبایل کې به د یوټیوب اپلیکیشن وي. نو تاسو به راشئ خپل د یوټیوب اپلیکیشن ته.
یوټیوب باندې چې تاسو کله راغلی نو دلته زه راځم همدا کوم ایمیل چې ما جوړ کړ د همدې ایمیل د لارې زه دلته لاګین کېږم. دلته چې زه راغلم دا وګورئ نوی ایمیل چې ما جوړ کړی دی اخر کې تاسو وګورئ افغان کرکټ ګوره لاندې ورته لیکلي نو چینل په دې باندې تر اوسه چینل نه دی جوړ شوی په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو چې هر ایمیل جوړ کړی په دې چې هر کله تاسو کلیک وکړو نو ګورئ ما ته دغسې یو صفحه خلاصېږي دا چې کله خلاص شوه پاس سر کې دا ای وګورئ ایمیل اکاونټ زما خلاص شو نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کلیک هم چې وکړو ګوره په اول لیکلي دي یور چینل په دې چینل باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو ګورئ دلته آلریډي ما چې خپل جیمیل اکاونټ په کوم نوم جوړ کړی افغان کرکټ نو اتوماتیک دا نوم یې ما ته وړاندیز یو که چې آیا غواړئ چې ستاسو همدا چینل هم په همدې نوم باندې جوړ شي نو دلته زه غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم ستاسو چینل چې د هر څه په باره کې وي که د کرکټ په باره کې وي سپورټ باره کې وي فوټبال باره کې وي اسلامیات په باره کې وي مثلا د دې نه علاوه ټولنیز موضوعات پکې جګوئ ریپورټ وړاندې کوئ نو تاسو به خپل چینل ته د هغې مطابق نوم ورکوئ. اوس د مثال په توګه زه خپل چینل د کرکټ په اړه جوړوم د افغانستان کرکټ په اړه نو ماته همدا نوم مناسب ښکاري چې افغان کرکټ همدا مناسب نوم دی ځکه د کرکټ مطابق ویډیوګانې زه ورته اپلوډ کوم نو همدا نوم چې سم صحیح دی افغان کرکټ تیار لیکل شوی نو دا زه سیف کوم. کولی شئ تاسو دلته چینج هم پکې راولئ مثلا بل نوم ورته ورکئ مثلا افغانستان کرکټ یې کوي افغانستان فاصله کرکټ افغانستان کرکټ داسې ولیکئ. نو که چېرته تاسو دا نوم نه ورکوئ نو هم څه پروا نشته هر نوم چې تاسو ورکوئ هماغه نوم صحیح راځي. نو ما ته اوس همدا نوم ښه ښکاري افغان کرکټ همدا نوم ورکوم ورته ګوره لاندې لیکلي دي کریټ چینل دې باندې دا بل آپشن دی پاس وګورئ دلته د عکس علامه ده کولی شئ چې د خپل چینل ته یو عکس هم غوره کړئ د خپل د موبایل ګیلري نه. زه اوس راځم ګیلري ته نو له دې ځایه زه کولی شم چې خپل چینل ته زه د خپلې خوښې عکس هم وټاکم. دلته زه راځم په دې عکس باندې کلیک کوم په دې مې چې کله کلیک وکړه دا عکس ما تیار راغستی دی د افغانستان ځکه زما چینل د افغانستان د کرکټ څخه بحث کوي نو طبیعي ده چې زه به خپل چینل ته همدغسې یو عکس ورکوم. نو دا عکس چې ما کله راواغسته ګور لاندې لیکلي سیف از پروفایل پکچر په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کلیک کوم وکړه دا اوس لږ لوډ کوي او ګورئ عکس پرې پرېښود شو زما چې کوم عکس و ګوره لاندې اخر کې تاسو څه ګورئ تاسو ته لیکلي کریټ چینل به ووهئ کریټ چینل چې هر کله تاسو ووهو نو د هغې نه وروسته دا دی وګورئ تاسو درنو لیدونکو تاسو وګورئ چې ما سره د یوټیوب چینل جوړ شو. یوازې دا نه ده چې یوټیوب چینل جوړ شو درنو لیدونکو ډېر مهم سټیپونه پاتې دي چې هغه د یوټیوب چینل لپاره ډېر مهم دي ځکه دا تر اوسه پورې چې موږ او تاسو روان یو هر څوک کولی شي چې دې ځای پورې راورسئ خو ډېرې مهمې خبرې او مهم سټیپونه پکې پاتې دي. ویډیو مه سکیپ کوئ که ویډیو لږ اوږدم شوه خو تاسو پې زه ډېر بهتره پوه کوم. یوټیوب چینل چې کله جوړ شو ګوره دې په څنګ کې دا لاندې وګورئ دا د قلم علامه چې ده په دې به تاسو کلیک وکړئ. موږ او تاسو به په دې ویډیوګانو کې داسې یو چینل جوړوو چې دا به ویریفای کوم تر داسې سیټینګونه به تاسو ته زه ښیم چې ستاسو چینل به ورسره مخکې کیږي د دې تر څنګ هغه سیټینګونه به تاسو ته زه ښیم چې ستاسو چینل به خلکو ته هم سجیشن کیږي سبسکرایبر به هم په تاسو باندې راځي. نو اکثره دوستان زموږ یوټیوب چینل طریقې ښیي خو هغه طریقې زموږ افغانان ورونو ته نه ښیي چې هغې سره د هغې چینل مخکې ځي. نو زه به تاسو ته همدغه طریقې په همدې ویډیو د کورس په آخر کې او په همدې ویډیو کې تاسو ته زه ښیم. نو دا چې کله تاسو ته راخلاصه شوه ګوره لاندې لیکلي نوم خو مې ورکړه اډ ډسکرپشن په دې معنی چې تاسو دا چینل جوړ کړی دی نو ستاسو دا چینل د څه څخه بحث کوي مثلا زمونږ او ستاسو چینل اوس ما چې جوړ کړ افغان کرکټ مې لیکلی زمونږ چینل د کرکټ څخه بحث کوي د افغانستان د کرکټ څخه نو په ډسکرپشن کې به زه د افغانستان د کرکټ دغه ورته لیکم معلومات چې دا چینل د افغانستان د کرکټ په باره کې جوړ شوی دی. نو اوس په ډسکرپشن کې زه غواړم په پښتو ژبه ورته ولیکم ځکه زه په دې چینل کې غواړم په پښتو ژبه معلومات وړاندې کړم. نو ډسکرپشن کې زه ورته معلومات ټول په پښتو باندې لیکم. د مثال په ډول زه دلته اوس لیکم چې
دا وبخئ په دې چینل کې نو اوس په ډسکرپشن کې زه ورته په پښتو ژبه د کرکټ معلومات لیکم چې زما دا چینل څخه بحث کوي. اوس زه لیکم په دې چینل کې په دې چینل کې د افغانستان د کرکټ ویډیوګانې خپریږي. صحیح شو کنه. ډیر بهترین ډسکرپشن مې ورته ولیکه په دې چینل کې د افغانستان د کرکټ ویډیوګانې خپریږي. ستاسو چینل هم چې د هر څه په باره کې وي نو په ډسکرپشن کې ورته د هماغې مطابق خبره ولیکئ. که کومیډي ویډیوګانې جوړوئ په ډسکرپشن کې ورته ولیکئ چې په دې چینل کې موږ کوشش کوو چې درنو هیوادوالو ته داسې یو صحنې وړاندې کړو چې ستاسو په شونډو مسکا راشي یا چې هر څه تاسو لیکئ. نو دا زه اوکې کوم چې دا ډسکرپشن ماته راشي. نو دا وګورئ هغه ښایسته ډسکرپشن ما خپل چینل ته ورکړ. دا چې ما کله ورکړ درنو لیدونکو اوس د یوټیوب ډیرو مهمو سټیپونو مهمو سیټینګونو ته ننوځو. دا خو زموږ په حساب یا زما په دغې باندې یا ستاسو دا ډېر اسانه کوم یوټیوب چینل چې جوړېږي ډېر په اسانه طریقه وشو کولی چې ما جوړ کړ او تاسو هم طریقه زده کړه. اوس یې هغه مهمو سټیپونو ته ننوځو چې په یوټیوب چینل کې مهم څه دي. څنګه د یوټیوب چینل داسې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي چې تاسو وشئ کولی چې د هغې څخه پیسې ترلاسه کړئ. نو درنو لیدونکو اوس زه په هغې سټیپونو باندې کار شروع کوو. درنو لیدونکو اوس موږ او تاسې د یوټیوب چینل مهمو سیټینګونو مهمو سټیپونو ته رسیږو نو چې هغه هم زه غواړم په همدې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم. نو او موږ نه مهم سټیپ چې اول موږ ته شروع کیږي د یوټیوب چینل ویریفای کول دي. نو د یوټیوب چینل ویریفای کول لپاره په خپل یوټیوب اپلیکیشن کې یوټیوب نه ویریفای کیږي. د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ. په د ګوګل کروم کې هم کیږي خو په هغې کې داسې په اسانه او واضح تاسو ته نه ښکاري. نو تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې د پلی سټور نه تاسو ډاونلوډولی شئ چې یو براوزر دی چې د براوزر نوم دی ینډکس براوزر. دغه براوزر چې تاسو ته د سکرین په مخ باندې ښکاري دا غټه وای چې پې لیکلې ینډکس براوزر په دې به تاسو کلیک وکړئ. دې ته به دننه شئ. دې ته چې کله تاسو دننه شئ الریډي په دې کې یوټیوب راځي. په یوټیوب به تاسو کلیک وکړئ. په یوټیوب هم چې کله کلیک وکړو دا لږ لوډ کوي ځکه دا ډېر دروند براوزر دی. په دې کې به تاسو خپل یوټیوب چینل خلاص کړئ. په دې کې چې کله یوټیوب چینل تاسو خلاص کړو که چېرته دې کې یوټیوب چینل دا د موږ سره خلاص شو نو زه غواړم چې دا اوس د یوټیوب چینل دا وګورئ ما سره خلاص شو. دلته به تاسو کلیک وکړئ. ساین ان پې راغی. ساین ان باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته اوس ما نه هغه ایمیل غواړي چې ما په خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دی. نو ما چې کوم یوټیوب چینل په کوم ایمیل جوړ کړ تاسو هم په ویډیو کې ولیدل نو هغه د یوټیوب چینل ایمیل زه اوس دلته ورکوم. نو په دې ځای کې درنو لیدونکو ما نه هغه ایمیل غواړي چې هغې باندې ما خپل یوټیوب چینل جوړ کړی. مخکې تاسو ولیده چې ما کوم ایمیل باندې یوټیوب جوړ کړ هغه ایمیل ما ستاسو په مخکې جوړ کړ. ما تاسو ته ویلې چې ایمیل مهم دی نو هماغه ایمیل زه دلته لیکم. هغه ایمیل دی کرکټ هم چې کله ولیکه افغان کرکټ افغان 840 @gmail.com دا مو چې کله ولیکه دا به نیکسټ کوي. دا مو چې کله نیکسټ کو لږ لوډ کوي ځکه دا براوزر ډیر دروند براوزر دی او ډیر بهترینه براوزر دی خاص کر د هغه یوټیوبرانو لپاره چې یوټیوب چینل کاروي. نو ایمیل واغست اوس ما ته وایي چې خپل د دې ایمیل پاسورډ دلته ولیکه. ایمیل پاسورډ دپاره نو تاسو به ما چې کوم پاسورډ دی ما تیار راغستی زه دلته پیسټ کوم پاسورډ مې ورکړه. تاسو خپل پاسورډ ورکړئ ایمیل هم چې هر
پاسورډ تاسو ورکړئ خپل ایمیل ته ما هم خپل پاسورډ ورکړ دا نیکسټ کوم دا چې نیکسټ کړ نو دا به اوس ما سره خلاص شي دا یوټیوب چینل دا وګورئ درنو لیدونکو نو هغه یوټیوب چینل دلته د ما سره خلاص شو پاس وګورئ د افغانستان لوګو راغله که فکر مې کړی مخکې ما تاسو ته هغه یوټیوب چینل جوړ کړ نو کېدای شي تاسو په ذهن کې اوس دا سوال پیدا شوی چې دا خو د دې نه په یوټیوب اپلیکیشن کې ښه ښکاري نو دلته دې ولې خلاص کړو اوس تاسو ته زه وایم نو دا چې کله تاسو سره خلاص شو دا بیخ کې لاندې درې ټکي وګورئ په دې به تاسو کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو په دې کې یو اپشن تاسو ته ښکاري ګوره لیکلي دي ډیسکټاپ ورژن ډیسکټاپ ورژن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې ستاسو د موبایل د زموږ او ستاسو پښتو په اصطلاح کمپیوټر ته واوړي دا چې کله واوښتو مهم سټپ ته اوس راورسېدو موږ او تاسو اوس غواړو چې خپل یوټیوب چینل ویریفای کړو ویریفای د یوټیوب چینل داسې یو بخش دی که چیرته تاسو خپل یوټیوب چینل ویریفای نه کوئ نو ستاسو نشئ کولی چې د یوټیوب چینل څخه پیسې وګټئ دا خبره مو په ذهن کې در سره ونیسئ هر یوټیوب چینل چې ویریفای نه وي یو شرط دا دی که تاسو غواړئ چیرته یوټیوب چینل نه پیسې وګټئ نو خپل یوټیوب چینل به ویریفای کوئ ویریفای کول دومره سخت کار نه دی د موبایل په نمبر باندې ویریفای کیږي اوس تاسو ته زه طریقه درښایم نو کله چې تاسو خپل یوټیوب چینل ډیسکټاپ سایټ ته واړو تاسو وګورئ ما سره یوټیوب چینل خلاص شو پاس کونج کې وګورئ زما یوټیوب چینل دلته خلاص شو یوټیوب چینل چې کله خلاص شو نو زه راځم په خپل یوټیوب چینل باندې کلیک کوم هلته تاسو وګورئ دلته چې تاسو دا به تاسو داسې ځان ته راغټ کړئ ګورئ اول یې لیکلي یور چینل دویم یې لیکلي کریټر سټوډیو په دې کریټر سټوډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ سکیپ ټو یوټیوب سټوډیو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو نو اوس به درنو لیدونکو تاسو ته نور اپشنونه شو کړي یوه خبره مو درنو لیدونکو همیشه په یاد وساتئ که چیرته غواړئ چې په یوټیوب چینل کې غټ سیټینګونه وکړئ نو د یوټیوب کې هغه سیټینګونه نه کیږي نو تاسو مجبور استئ چې بعضې براوزرونه او اپلیکیشنونه دي چې هغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ چې د هغې څخه یو همدا انډیکس براوزر دی چې اوس موږ او تاسو پکې پریکټیکل لګیو او کار پکې کوو نو دا چې کله تاسو وګورئ تاسو ته دلته ولیکل ویلکم ټو یوټیوب سټوډیو دلته ګوره لیکلي په شین خط کې کانټینیو نو دا به تاسو کانټینیو کوئ کله مو چې کانټینیو کو نو اوس راځو یوټیوب چینل ویریفای کوو دا لاندې وګورئ په دې کونج کې دا تاسو ته زه داسې راوړاندې کوم چې تاسو یې بهتر وګورئ دا چې کله تاسو رازوم که دغه ځای کې وګورئ دغه د سیټینګ علامه ده وګورئ دا سیټینګ علامه ده په دغې سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو ګوره دلته اول راغی جنرال که غواړئ چې یوټیوب چینل ویریفای کوي نو تاسو به دلته راشئ په دې خپل چینل باندې به کلیک وکړئ دویم اول جنرال دی ورپسې لیکلي چینل په چینل باندې به کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو نو د اول لیکلي بیسیک انفارمیشن دویم دی ایڈوانسډ سیټینګ دویم دی فیوچر الیجیبیلیټي په دې به تاسو کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو اول دی سټنډرډ فیوچر په دې به تاسو کلیک نه کوئ دویم دی لیکلي دي دا لاندې وګورئ ریکوایرمنټ ویریفای فون نمبر تاسو نه غواړئ چې تاسو خپل فون نمبر په دې چینل کې ویریفای کړئ نو زه اوس راځم خپل یوټیوب چینل په نمبر باندې ویریفای کوم ګوره لیکلي دي ویریفای فون نمبر په دې به کلیک وکړئ په دې مو چې کله کلیک وکړو ګورئ ما ته دلته اپشنونه شو ګورئ اول ما ته لیکلي دي فون ویریفیکیشن سټپ یا دوه سټپه دي موږ غواړو چې دا ورته کمپلیټ کو ګوره په دې کې اول لاندې راغلی سلیکټ یور کنټري وایي تاسو په کوم هیواد کې یاستئ په دې کې ګوره لیکلي دي ګورئ درنو لیدونکو اول کې لیکلي دي سلیکټ یور کنټري وایي تاسو خپل هغه هیواد دلته انتخاب کړئ په دې کې ګوره یونایټډ سټیټ لیکلي زه فی الحال په یونایټډ سټیټ کې نه یم افغانستان کې یم نو زه غواړم دلته افغانستان انتخاب کړم
په دې چې تاسو کله کلیک وکړه سر کې وګورئ لیکلي دي افغانستان. په افغانستان به تاسو کلیک وکړئ. لاندې اوس در تاسو ته وایي چې خپل د تلیفون شمیره مو دلته ولیکئ. نو زه خپل د تلیفون شمیره اوس دلته ورکوم. زما نمبر دی 0 9 شپېته 51 488. نمبر مو چې کله ورکړو اول په دې پاس دوه اپشنونو ته تاسو فکر وي. ګوره اول کې لیکلی ټیکس می ویریفیکیشن کوډ او کال می. که تاسو چېرته خیال کړئ نو په واتساپ کې هم دا اپشنونه شته چې تاسو ته دا ویریفیکیشن د میسج په ډول دا کوډ په میسج کې درشي او که زنګ راشي. نو زه ورته یم ماته په میسج کې راشي. که کال می باندې کوئ کال می باندې به کلیک وکړئ. زه ټیکس می ته اړوم. نو زه اوس دلته ورته وایم چې ګیټ کوډ. په ګیټ کوډ چې تاسو کله کلیک وکړئ ستاسو نمبر د تلیفون شمیرې ته به اوس کوډ راځي. شپږ عدده ده. نو درنو لیدونکو ما ته اوس کوډ راغی. دا کوډ زه دلته اوس ورته لیکم. زما د ویریفیکیشن کوډ دی 3 شپېته 11. دا زه سبمیټ کوم. وګورئ هلته یې ماته ولیکل فون نمبر ویریفاید. کنګریچولیشن یور فون نمبر از ناو ویریفاید. نو زما یوټیوب چینل اوس ویریفای شو. که چېرته زه اوس د یوټیوب شرایط پوره کوم نو یوټیوب چینل به د دې په بدل کې ماته اوس پیسې راکوي. نو درنو لیدونکو دا د یوټیوب چینل اول کورس و چې تاسو ته وړاندې شو. په دویمه او دریمه ویډیو کې د یوټیوب چینل ډېر مهم بخښونه دي. د لاسه یې مه ورکوئ. په پښتو ژبه به تاسو ته زه وړاندې کوم. تاسو کولی شئ چې فری یوټیوب چینل زده کړئ. په کور باندې پیسې وګټئ. داسې خلک دي چې ډېر کوششونه کوي چې یوټیوب چینل زده کړي اما په انګلیش او نورو ژبو باندې نه پوهېږي. نو ما مجتبی هاشمي ډېره خواري وکړه چې د MT پلس یوټیوب چینل له لارې تاسو ته په پښتو ژبه د یوټیوب چینل مکمل کورس وړاندې کړم. اوله ویډیو مو ول دا هیله لرم چې خوښه شوې وي. که چېرته مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ. که ستاسو نور دوستان وي د شوق لري چې یوټیوب چینل زده کړي چې څنګه جوړیږي او د هغې څخه پیسې ترلاسه کړي نو هغې ته هم د ویډیو لینک ورولېږئ چې هغه هم د لومړۍ ویډیو وګوري. نو دویمه او دریمه ویډیو پاتې ده. نو ما سره پاتې شئ تر څو د دې څخه ډېر مهم سټیپونه پاتې دي چې هغه هم تاسې زده کړئ. فی الحال ښې چارې ښه وخت. د الله په امان.